الرحمن الرحیم. درنو ډاکټر صاحبانو، نن غواړم چې په یوه اهمه موضوع چې تاسو ته سوالونه هم په دې کې پیدا کېږي ځینې وختونه موږ دې سوالو سره مخامخ کېږو چې آیا الټراساونډ چې دی هم ډاکټر ته تاوان کوي هم یې ناروغ ته. زه داسې وایم چې موږ باید د الټراساونډ تعریف وکړو تر څو تاسې پوه شئ. الټراساونډ د لوړو فریکونسي لرونکو امواجو مجموعه ده چې د فریکونسي شمیر یې میلیونونو ته رسیږي او د انسان غوږونه د اورېدو قابلیت نه لري. الټرا په معنا د لوړ، جیګ، اوچت، ساوند په معنا د اواز یا غږ. الټراساوند دا تعریف دی چې لوړ غږ، لوړ اواز، دې کې د شعاعو هیڅ یو یادوري ونه شو، لکه ایکس رې، لکه ماموګرافي چې موږ وایو، لکه سیټي سکان، لکه ایم آر آی، لکه انجیوګرافي. دې کې د هیڅ داسې د شعاعو د ضرر کوونکو اشیاو نوم یې وانخیستل شو. نو موږ داسې وایو چې الټراساوند نه ډاکټر ته تاوان کوي او نه یې ناروغ ته تاوان کوي. بل د دې ارزښت په څه شي کې دی د الټراساوند؟ الټراساوند چې دی ډاکټر صاحبانو د دې اثر تر ټولو ښه معاینه ده چې د دې استعمال اوږده مخینه، اوږده تاریخچه نه لري. دا په 1883 میلادي کال کې د ګالټن په نوم یو عالم راواخیسته او د طبابت یوه برخه یې وګڼله چې الحمدلله اوس په سلګونه امراض موږ او تاسې د الټراساوند په واسطه تشخیصولی شو. د بدن د هرې برخې دپاره موږ ورته جلا جلا میکانیزمونه لرو. ارزښت په دې کې دی چې دا لوړ تشخیص کوي. دویم، دا بې تاوانه دی، دا بې ضرره دی، نه یې ډاکټر ته تاوان شته او نه یې ناروغ ته تاوان شته. خو ګورئ، که تاوان یې کړی وی نو د مور په ګېډه کې به یې ماشوم ته کړی وی. یو حامله مور په دې 280 ورځو کې چې د دې نورمال حمل دی، دا تر 8-9 ځلې پورې موږ ته راځي موږ یې الټراساوند کوو. فرض مثال زنانه ډاکټر صاحبانو ته ځي، هغې الټراساوند کوي. نو زه داسې وایم که تاوان یې کړی وی بیا به مور او ماشوم دواړو ته کړی وی. ولې ایکس رې ګوره د حمل په دوران کې د ضرورت نه بغیر 1-2 دفعو نه زیات نه اخیستل کېږي. نو زه وایم چې دا لوړ تشخیص کوي او بې تاوانه دی، بې ضرره دی. دویم، هر ځای کې پیدا کېدونکی دی. د الټراساوند ارزښت په دې اثر کې دا ده چې دا هر ځای کې پیدا کېږي. ولې نور راډیولوژیک معاینات چې دي دا په ولایاتو کې، فرض مثال په نورستان کې سیټي سکان نشته، په نورستان کې ایم آر آی نشته، په کونړ کې نشته. ولې الټراساوند په بدخشان کې، په نورستان کې، په دره نور کې، په 4 ولایتونو کې فکر کوم د لاسرسي وړ به وي. اسانه معاینه ده. اسانه په دې معنی چې نه مریض په عذابوي نه ډاکټر په عذابوي او په دقیقو کې موږ او تاسې د یو ناروغ تشخیص او ریپورټ ورکولی شو. ولې سیټي سکن که موږ او تاسې کوو، ایم آر آی موږ او تاسې کوو، د هغې ریپورټ ته 2-3 ورځې موږ او تاسې انتظار کوو. نسبت نورو راډیولوژیکو معایناتو ته دا اسان هم ده، ارزان هم ده. موږ او تاسې په ارزانتوب موږ مفت هم یو دا مریض معاینه کولی شو. فلهذا دا ده چې دا مریض که موږ معاینه کوو د ډاکټر پې دومره مصرف نه راځي. ولې که سیټي سکن کوې، که ته ایم آر آی کوې، هغه ریپورټ راځي، هغې کې فلم لګېږي. نو موږ دا وایو چې هغه قیمت بها معاینات دي. ولې الټراساوند ارزانه معاینه ده، هر ځای کې پیدا کېدونکی دی، نو پریپریشن، تیاري ته ضرورت نه لري. دا ځکه چې الټراساوند ناروغ که په هر حالت کې موږ ته راځي، موږ او تاسې کولی شو چې دا ناروغان موږ او تاسې سکین کوو. ولې ځینې راډیولوژیک معاینات دي لکه سیټي سکن او ایم آر آی غوندې چې موږ او تاسې باید فلزي شیان له ځان نه لرې کړو. که موږ یو ای سی جي هم کوو باید فلز د ځان نه لرې کړو. الټراساوند کې دا خبره نشته. که موږ ایم آر آی کوو موږ باید سټنټ انجیوپلاسټي نه وي کړی. که موږ ایم آر آی کوو موږ باید د نکل غاښونه، د سرو زرو غاښونه نه ایښی، معنا فارن باډي په وجود کې نه مني. ولې الټراساوند هر مریض ته، ټولو اشخاصو ته لبیک وایي او په یو وخت کې تشخیص کولی شي. نو موږ وایو چې الټراساوند د دې اثر تر ټولو بااعتماده او ښه معاینه ده.